د ارواښاد عبدالرحیم حاتف دریم لیک د حاجي ظاهرجان څرک په نامه داسې راپیلېږي. ظاهرجانه، السلام علیکم. خدای تعالی دې روغ او جوړ لره. د خپلې کورنۍ او خپلوانو سره روژې، لمونځونه او تراویح دې خدای قبول کړه. ښه یې ویلي وه ازبک. البته هغه وخت چې دوی په زور کې نه وه چې اوغان ته چې دې سلام ور واچاوه نو پر هر سلام به یوه تینګه تاوان هم ورکوې. غالباً به دا تینګه د چایو او نسوارو د تعارف خساره وه. مګر اوس چې زه ستا په وسیله نعیم جان ته خطونه استوم، یقیناً به په سوو او زرو تینګې خساره در اړوم. خیر، دعا به کوم چې خدای تعالی دې عوضونه درکړي. لکه څه ډول چې مې وعده در سره کړې وه چې ورو ورو به د مرحوم شیخ صاحب مناقب او اوصاف او له هغه څخه راپاته خاطرې درته لیکم. په تیر لیک کې مې په نامرتب ډول د جنت مکان په باب څه عمومي معلومات درته وکښل. هیله ده چې ترتیب او تنظیم یې ته پر خپله غاړه واخلې. په حاضر وخت کې به یوازې د هغه مرحوم د ادبي شخصیت په باب څه ولیکم. که څه هم د مرحوم حاجي عبدالغفور خان د ځوانۍ په وخت کې د لیکنې فن او ادب خصوصاً په پښتو کې وده نه وه کړې، خو دی په خپله د عالي ادبي ذوق څښتن او مستعد لیکوال و. که څه هم د امیر شیر علي خان له زمانې څخه به کله کله یو نیم پښتو مضمون په اخبار کې نشریدی، یعنی په شمس النهار کې، لیکن د محمد نادر خان د راتلو سره پښتو ته تر پخوا زیات پام ور واوښت. کله چې محمد ګل خان مومن په کندهار کې د تنظیمي رئیس وګمارل سو، له یوه لوري هغه په خپله د پښتو سره ډیره مینه درلودله، له بله اړخه د دولت سیاست هم دغه ډول و. ځکه یې نو کندهار ته د پښتو او پښتنو د مرکز په سترګه وکتل او په دغه ښار او دغه ولایت کې د پښتو د ادبي انجمن د بنسټ تیږه کښېښول او په دغه انجمن کې د کندهار پیاوړو کسانو ته غړیتوب ورکړ. که څه هم هغه وخت زما سن په مشکل 10 کلونو ته رسېدای سو، خو وروسته چې خبرېدم دغه خلک په هغه انجمن کې سر راغونډ وه. اول د انجمن بلا استحقاق رئیس منشي محمد عثمان خان بارکزی په فرمان رئیس شوی و. دوهم مرحوم ملا عطا محمد اخوند، مشهور په اجي اخوند، یعنی د عطایي یا عطایانو پلار. دریم مرحوم حاجي ولی محمد خان مخلص. څلرم مرحوم مولوي قیام الدین خادم له ننګرهار څخه. پنځم مرحوم محمد اعظم خان ایازي. شپږم مرحوم حاجي عبدالغفور خان خروټی. اووم مرحوم عبدالخالق اخونزاده واسعي. پورته زوات د انجمن اصلي غړي وه. د دغو له اړخه د انجمن افتخاري غړي هم موجود وه په لاندې ډول: اول مرحوم استاد عبدالحی حبیبي. دوهم مرحوم مولوي سالم احمد، یعنی د پوهنې مدیر. دریم زما پلار مرحوم مولوي محمد ویس خان. څلرم زما مورنی نیکه مرحوم ملا رحمت الله. غالباً چې مولوي محمد رفیق خان حبیبي هم په افتخاري غړي کې وو. د انجمن تخنیکي غړي: اول مرحوم محمد ګل خان نوري کاتب. دوهم محمد نور خان کاتب یا د دفتر رسمي شاګرد. دریم مرحوم محمد ارسلان سلیمی وردک تحویلدار. د حوادثو او جریاناتو د ثبت عادت تر اوسه موجود نه دی. د هغه وخت دفترونه هم د هغه وخت سره یو ځای تللی دي. زما نظر فقط د یوه وهم او ګمان درجه لري. دغه انجمن یوه میاشتنۍ مجله د پښتو په نامه نشرول چې اکثره به د پورته ذکر سو حضراتو شعرونه او مضمونونه پکښې نشریدل او ندرتاً هم د نورو.
پر دغه سربیره دغه لاندې تحقیقي کارونه هم پر مخ بیول. اول د پښتو لغات راټولول، دوهم د پښتو ژبې ګرامر او قواعد ترتیبول، دریم د پښتو د پخوانیو شاعرانو معرفي کول او د هغو تذکرې لیکل، څلورم پښتو متلونه راغونډول، پنځم پښتو فولکلوریک نکلونه جمع کول. په پورته ذکر سوو ټولو برخو کې د مرحوم شیخ صاحب سهم او ملګري موجوده وه. وروسته د هغه انجمن له طرفه راغونډ سوي آثار په دې توګه نشر سوه. اول ملي هنداره د پښتو فولکلوریک حکایات د محمد ګل نوري په نامه او د هغه له طرفه، دوهم پښتو متلونه د محمد ګل نوري په نامه، دریم پښتو ګرامر د محمد اعظم ایازي په نامه او د هغه لخوا، څلورم پښتو لغات د پښتو قاموس په نامه کتاب ورګډ سوه او د پښتو ټولنې لخوا خپاره سوه، پنځم همدا ډول د شاعرانو تذکره د پښتانه شعرا په نامه تذکره کې ورګډه او د استاد حبیبي او استاد رښتین په تالیف د پښتو ټولنې لخوا نشر سوه. ادبي انجمن تر څه وخته پورې په کندهار کې کار وکړ، خو د دې لپاره چې روشنفکران د حکومت تر دایمي څارنې لاندې وي، انجمن یې دربست په کابل کې د ادبي انجمن سره ادغام کړ. له شاوخوا څخه یې نور غړي پر زیات کړه او څه موده وروسته یې هغه انجمن پر مختلفو برخو وویشه چې یوه یې پښتو ټولنه، بله یې د تاریخ انجمن. د کندهاریانو د همیشګي عادت مطابق اکثر دغه زوات کابل ته نه ولاړه او په کندهار کې پاته سوه، خو مرحوم حاجي عبدالغفور خان حج ته ولاړ او پر هغه مخ تقریبا د 10 کالو په حدودو کې په مدینه منوره کې پاته سو. کله کله به له مدینې منورې څخه خپلې لیکلي مقالې او نظرونه د نشر لپاره کندهار ته رالیږل چې د هغه وخت په طلوع افغان کې به مرحوم استاد حبیبي د حاجي عبدالغفور خروټ په نامه نشرول. دا تخلص مرحوم حاجي عبدالغفور د ځان لپاره نه و غوره کړی، بلکې استاد حبیبي د تشخیص او تشخص لپاره په خپله د مرحوم د نامه سره زیاتاوه. شیخ صاحب مرحوم د څه لیکلو ډیر کم اهتمام کاوه او کله چې به یوه ادبي پارچه ولیکله د هغې د ساتلو عادت یې هم نه درلود. انسان کله حاضر سعادت دایمي فرض کړي او د ځان حق یې وبولي. موږ هم د دغه غفلت ښکار ګرځېدلی وو. د مرحوم شیخ صاحب لیکنې ډیرې عالي او معیاري لیکنې وې، حتی د پښتو مقامه ورته ویل کېدای سي. موږ به ولوستل یا به مو واورېدل، خوند به مو پر واخیست، په دې فکر چې شیخ صاحب خو ژوندی دی او موږ به هم پر دغه حال پاته یو. د هغه یاداشت به مو نه اخیست. د حاضر سعادت قدر د هغه تر زوال وروسته معلومیږي او هغه وخت په پښیماني او تاسف بیا نه راګرځي. دا په زړه کې هم نه راګرځېدل چې یو وخت به مرحوم شیخ صاحب زموږ په منځ کې نه وي، یا به نور د انجمن یاران خاورې سوي یا اواره سوي وي. که چیرې دا تصور زړه ته راګرځېدلی وای، هغه حال به مو تر غنیمت پورته بللی وای. حیف چې هغه وخت فرصت په غفلت له لاسه ووت. اوس فرصت هم نسته او غفلت بڼه اړولې ده، اما له منځه نه دی تللی. که وروستی فکر ړومبی موجود وای، اوس به موږ د مرحوم شیخ صاحب ستایلي او منلي آثار درلودای، که څه هم کم به وای. اما کله چې بیا انسان د طوفانونو ژورتیا ته ګوري، هغه چې په عمرو مو راټول کړي یا نادرې نسخې وې، هغه هم پاته سوه. معلومه نه ده هزارګانو به پیلوزي کړي وي او که به ورڅخه وي، والله اعلم. د شیخ صاحب د ځینو مضامینو د خیال خاکله را سره پاته ده، لیکن الفاظ یې نسته. د ترکیب نزاکتونه یې حافظې نه دي ساتلې، پر حافظه هم ډیر دروند بار تپل سوی دی.
اوس به د یوې پیښې روایت درته ولیکم چې فقط یوه لیرې خاطره یې زما سره پاته ده. موسی شفیق چې وروسته بیا صدر اعظم سو او تر هغه وروسته بندي سو، بیا شهید کړه سو، په ځواني کې یا په ټپه ځواني کې ډیر لایق او مستعد ځوان او ښه لیکوال و. په افغانستان کې دننه هم د شرعي علومو تحصیل کړی و او پلار یې مولوي محمد ابراهیم کاموي متبحر شرعي عالم او ډیر متقي او باعمله سړی و. یو وخت په کندهار کې د مرافعې قاضي هم پاته سوی و چې د کندهار خلکو یې د تقوا او علماو یې د تبحر اعتراف او تصدیق کاوه. موسی شفیق په شرعي علومو کې د تخصص اخیستلو لپاره مصر ته ولاړ او په ډیر کم عمر کې له ازهر څخه ممتاز فارغ التحصیل راوګرځېدی. وروسته یې په بین المللي حقوقو کې له امریکا څخه هم شهادتنامه ترلاسه کړه. کله چې نوموړی له مصر څخه تازه راګرځېدلی و، د کابل په مجله کې چې هغه وخت یې چلوونکی غالبا مرحوم عبدالرؤف بینوا و، یو مضمون د سینما په مورد کې د شرعي عدم ممانعت په باب لیکلی و چې دقیقا زما په زړه نه دی، اما شرعي منطق یې تخمینا دغه ډول و چې حق تعالی انسانان د خلقت په باب و تفکر ته رابللي دي. له اوښ څخه رانیولې تر غوماش پورې په قرآن کې د مثالونو ذکر راغلی دی. اسمانونه، لمر، سپوږمۍ، ستوري او نور د خلقت آثار یې د انسان د توجه او تأمل لپاره یاد کړي دي. په سینما کې هم دغه د خدای تعالی د قدرت نښې د انسان د تعلیم او عبرت لپاره د پند او پانیات اخیستلو په مقصد ښکاره کیږي. یا په پخوانو زمانو کې د خلکو او امتونو کردار راښيي. که څوک په دغه منظور ورسي نو جواز خو ضرور لري، ممکن ثواب هم ولري. د موسی شفیق مرحوم په روان عبارت او پر شرعي منطقو بنا دا مضمون په ښه ادب مفصل لیکل سوی او خپور سوی و. کله چې دا مضمون کندهار ته راورسېدی، د کندهار ملایان یې ولمسول او ویې پارول. هر چیرې به د کفر د حکم لپاره غولۍ غولۍ کېدل. البته د صحنې د مخ خلک یې جان محمد اخونزاده، ملا غلام دستګیر اخوند، نور احمد اخونزاده، عبیدالله اخونزاده د ملا غلام نبي اخوند زوی و چې د ټولو تر جمع علم د موسی شفیق شخصي علم پراخ و. نو که د صحنې و شاته نور څوک لکه د مرحوم ملا عبدالحبیب اخوند زوی یا د مرحوم ملا عبدالحق اخوند مسیان ورسره و، له هغو څخه زه نه یم خبر. په دغه ترڅ کې یو چا غالبا فضلو اخونزاده و مرحوم شیخ صاحب ته مراجعه وکړه چې که هغه مهرباني وکړي او د موسی شفیق د مضمون په تردید او ابطال کې یو څه ولیکي. مرحوم حاجي عبدالغفور خان هغه وخت یو ښکلی مضمون نوشته کړ چې د هغه عبارت، مقدمه او خاتمه زما په ذهن کې نه ده پاته، اما په متن کې دغه ډول استدلال سوی و چې که موږ سینما پر خپلو اجزاو وویشو، دغه برخې له هغه څخه په لاس راځي. اول قصه، نقل، افسانه، دوهم ساز او سرود، کله هم رقص او نڅا ورسره، دریم د لوبغاړو متحرک تصاویر او په هر برخه کې شرعي احکام موجود دي. اول مضمون او قصه چې جوړ کړي اسطوري دي، بیکار وخت یې په کتلو کې تیریږي او د له العب تر حکم لاندې راځي، نامطلوب ګڼل سوي دي. دوهم د سما په باب چې قاطع حکم نسته، خو د اوریدلو او اورولو شرایط یې مشخص دي او هغه سما د سینمایي ساز او سرود سره په هیڅ توګه د قیاس وړ نه ده. په سینما کې ساز او آواز چې رقص او نڅا هم په ګډه وي، د هغه لپاره په هیڅ ډول مغالطه او سفسطه هم په شریعت کې جواز نسی پیدا کېدای. دریمه برخه د متحرکو تصاویرو برخه ده. کله دغه جدل څخه چې د سینما تصویر بد دی که نه،
تیر هم سو او د حضرت ابراهیم علیه السلام له خولې د حق تعالی په کلام کې و بوتانو ته د ناستې په باب د دغه مبارک آیات اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثل التي انتم لها عاكفون مفهوم په زړه کې ولرو او د حضرت علي کرم الله وجهه دا پیښه را په یاد کړو چې کله پر ځینو دوستانو په داسې حال کې ور برابر سو چې هغوی د شطرنج په لوبه کې مستغرق و او د مبارک د پورته ذکر سوي آیات د یوې برخه په اقتباس ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون هغوی د خپل عمل و بطلان ته متوجه کړه. اوس تاسو په خپل قیاس وکړئ چې د دین مقتدیان د شطرنج مهرې او ګټې داسې تماثل وګڼي چې هغو ته ناسته بیکاره او ناجایزه بولي. آیا د سینما د فلمي تصاویرو لپاره به دغه قیاس او دغه اقتباس ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون ډیر پر ځای او مناسب نه وي؟ مرحوم حاجي عبدالغفور خان دغه مضمون ډیر ښکلی او منطقي لیکلی و، خو د کندهار د ملایانو پر ذوق ښه نه ولګېدی او هغو په خپله لهجه او خپلو عباراتو یو مضمون وکیښ چې لیکونکی یې عبیدالله اخندزاده یعنی د ملا غلام نبی اخوند زوی و. لیکونکی خو له سره نه و او په ملایي کې د طالب درجه وه. تر پایه د ده سره د پلار نوم سم یادېدی. د هغه د ملایي مضمون نوره برخه مې په زړه نه ده، خو په خاتمه کې یې داسې لیکلي وه: پس نو ای شفیقه که ته بیا هم قانع سوی نه یې نو راسه چې د قندهار متبحر علما تا ته پوره قناعت درکړي. تر هغه وروسته بیا ما ته را معلومه نه سوه چې موسی شفیق ته دا مضمون ور ورسېدی که یا هغه ولوست که یا، او د هغه د انعکاس انتباه په دې باب څه وه، او آیا د کندهار د متبحرو علماو درجه هغه ته معلومه سوه که یا. ستا د خدای مل سي، په مخه دې ګلونه، یار زنده صحبت باقی. ستا دعاګوی حاتف.